نن په مومند ضلع کې احتجاجونه روان دي، احتجاج دی او وینا دا کیږي هلته چې پرون د شپې یو سیکیورټي اهلکار په مومند ضلع صافي علاقو کې یو کور ته په زبردستي دننه کېده. هغه کور کې یوه زنانه اوسېدله، هغې پرې غږ وکړه، 15 ځله د قرآن قسم ور واچوه چې مه راځه کور ته، زموږ پرده ماتوي. هغه نه منل چې ور دننه شه، هغې پرې ډزې وکړې، ویې ویشته. نن مومند قام احتجاج کوي او غوښتنه کوي چې د داسې پیښې د پلټنه وشي او څوک چې داسې کورونو ته بې وارنټه بې ځایه دننه کیږي هغې ته د سزا ورکړلی شي. دا کار په پښتونخوا کې د ډېر وخت نه لګیا دی. د هغې ځای قامي مشرانو، سیاسي مشرانو دا مېړانه وکړه، دا غیرت یې وکړه په دې خورکۍ باندې، په دې خپل وطن باندې د ټول پښتونخوا ولس لپاره به دا یو ښه ښېګړه ثابتېږي چې د خپل وطن خبره وشي. موږ ټول پښتانه دا ډاډګرنه ورکوو، دا مو ورسره وعده ده چې د دوی په خوله به چې دوی ووایي مومند قام چې نن فیصله وکړي چې ټول پښتانه د په خپلو علاقو درنه کېنوي، موږ به په هره علاقه کښې درنه کېنوو چې دوی وایي چې ټول د مومند ضلع ته راشي، دلته درنه کوو. په والله د هر ځای نه به قافلې اوس را روانې شي. کوم طرز احتجاج او درنه چې دوی وایي په هغه طرز، په هغو خبرو، په هغو نارو چې د دوی خوښوي په هغه به کېږي. او زموږ پوره باور مو دی د دغې وطن د مومندو په مشرانو، په سیاسي او قامي مشرانو چې دوی به کله هم د دغې موم رام رام بغل مې چوري وله خلکو په خوږو خبرو نه غلطیږي، بلکې دوی به واقعي اوریجنل تحقیقات او سزا لاسته راوړي او د پښتون وطن باندې چې په ډېر مسلسل انداز کې دا کوم عمل لګیا دی د دغې مخنیوي به د ټول پښتون وطن کې ورسره کیږي. ملګرو، په پښتون وطن باندې جنګ یې راوسته، په سپیشل قبایلي علاقو کې سرونه نیلام شول، کورونه نیلام شول، بازارونه نیلام شول او معدنیات نیلام شول. د ژوند د تیرولو، د خوشحال ژوند د تیرولو هره قاعده او وسیله نیلام شوه. دا خلک د غربت تاسې پایو ته لاړل چې ځانونه نشي سره سمبلولی. دوی غواړي، کوششونه کوي چې څنګه پښتانه بیل بیل وساتو، تقسیم یې وساتو، چې مومند په باجوړ په مومند نه وي خبر، دیر په باجوړ نه وي خبر، سوات په دیر نه وي خبر، مردان په صوابۍ نه وي خبر او د وزیرستان خلک په پېښور نه وي خبر، د پېښور خلک په کویټه نه وي خبر، چې تقسیم وي، د هر یو سره ګوشي ډیلینګ وشي. دا تقسیم کې وطن به نشي جوړ، خو دا تقسیم کې هغه وایي ډیوایډ اینډ رول، چې بیا چې تقسیم یې کوي بیا حکومتونه پرې ښه کېږي چې څه پرې کوې بیا پرې کوه. خو پښتانه ځوانان او مشران به همیشه د خپلې پښتونوالۍ اتحاد قایم ساتي انشاءالله او ټول مسایل به زموږ په شریکه وي. د پښتونخوا د یو کس عزت زموږ د ټولو عزت دی، د یو کس وجنه هم زموږ د ټولو وجنه ده، بې ګناه کس چې وجدي د یو بې ګناه کس وجل هم زموږ د ټولو وجل دي. په پښتونخوا کې په یو بې ګناه کس ډزې کول هم زموږ په امن ډزې کول دي. موږ پښتونخوا د پښتونخوا وطن خلک یو او یو به وو ټول پښتانه. او د مومند قوم چې څومره هم مطالبې دي په دې کیس حواله سره موږ په ټولو کې ورسره ولاړ یو.